ها دا ورو سوال کړی دی چې په دې ضعیف حدیث باندې موږ عمل ولې نشو کولی. دا تفصیلي جواب غواړي او زه به درنه مختصر جواب درکړم. ګوره صحیح حدیث علما څه ته وایي؟ صحیح حدیث په عربي کې علما داسې وایي هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. صحیح حدیث څه ته وایي؟ چې سند متصل یعنی په منځ کې د راوي نه یو لیدلی، سند متصل او راویان یې ټول صحیح ثقی دینداری د مروت خلاف کارونه نه کوي، او بل دا چې د هغوی حافظه برابري. اخر د سند پورې ټول راویان دي سي، بیا په دې کې شذوذ او علت نه وي، دې ته وایي صحیح روایت. ښه نو ضعیف څه ته وایي؟ هر هغه روایت چې پای کې د دې صحیح د شروط نه دا ضعیف روایت دی. لکه مثال اوس یو حدیث دی موږ سره او هغه حدیث مرسل دی. مرسل حدیث څه ته وایي؟ زه به تاسو لږ په اسانه پوه کړم، او دا خبرې به تاسو ته په دې بعضو ملګرو ته په دې پوهېده ګرانې ځکه چې دا زموږ ملیانو موږ ته نه دي بیان کړي. هغوی بلکې هلته اکثر ملیان د دې حدیثو د خبرې نه دا حدیث داسې یادوي هم نه دله، بس یو څو خبرې د هغه بیانېږي، محدود دایره ده، په هغې کې تاویږي راتاویږي، ټول دین دقیقې دی. لکه اوس یو حدیث دی او لاندې کتاب کې لیکلي چې دا حدیث ضعیف دی ځکه چې دا مرسل دی. نو ته په سوچ کې چې دا مرسل څه ته وایي؟ زه د ضعیف حدیث اقسام نه بیانوم ځکه چې ځان له موضوع، خو مرسل دې ته وایي چې ټول سند بیان شوی دی. لکه اوس زه دا وویل زه اسحاق دا حدیث بیانومه د محمد نه، محمد یې بیانوي د احمد نه، احمد یې بیانوي د عبدالعزیز نه. هغه دا خبره کړې خو بیا د احمد او د عبدالعزیز په منځ کې دوه کسان دي نور، یا یو کس دی بل، هغه پکې منځ کې نه دی ذکر کړی، هغه د محمد ذکر نه کو. نو دا سند اوس متصل دی؟ نه دی متصل، دې ته مرسل وایي. لکه دې داسې مثال دی چې یو عالم د امت یو حدیث بیانوي، ټول سند یې بیان کړي او بیا تابعي ذکر کړي اخره کې، او هغه تابعي وایي چې پیغمبر دا کار داسې کړی دی. سم خیال دی؟ مرسل دی. ولې مرسل دی؟ تابعي خو د پیغمبر سره نه ملاو شي، نو سند څه شو؟ پرې شو. سند چې پرې شو حدیث څه شو؟ ضعیف شو. یا په منځ کې د کسانو لیدلي، سبحان الله، د علماو له الله د حدیثو د علما چې دوی له الله دومره پوهه ورکړي چې تپوس یې مه کوه. لکه اوس مثال کې ته داسې ووایې چې خالد وایي چې ما د احمد نه دا روایت اورېدلی، هغه بل له پاسې وایي دا صحیح نه دی، دا روایت ضعیف دی. ولې؟ خالد وایي ما د احمد نه اورېدلی، سند خو دغه لګېدلی. وایي ته خو اول دا ثابته کړه چې خالد د احمد سره کوم ځای کې میلاو شوی دی. خالد چې پیدا شو احمد خو مړ و، نو دی میلاو شوی هغه کې د هغه سره د کوم ځای کې دی چې دی وایي دا روایت ما درته بیان کړی. نو سند د خبره ده. ضعیف حدیث موږ ولې نه منو؟ کله په منځ کې سند صحیح پرې شوی، کله داسې چې سند برابري متصلي، خو په منځ کې داسې راوي راشي چې هغه راوي برابر نه وي. لکه اوس یو سند بیان شي چې پلاني د پلاني نه پلاني د پلاني نه پلاني د پلاني نه دا روایت بیان کړی، دا سند جي کمزوری. ولې؟ ځکه چې دا پلاني چې په منځ کې دی په دروغو مشهور و. بل اوس د الشیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله، الله دې برحم وکړي، او دې خلکو ته د علماو قدر علم معلوم شي چې کله دې لاړ شي، هغه د دې علم د حدیثو ډېر پوهه عالم و، خصوصا د جرح او تعدیل دا مسلې. هغه یو مولوي صاحب بیان کو او یې حدیث وي هغه پکې کمزوری وي، وایي د بیان نه بعد ورته ما ووایي چې د دې شکل نه ته ماته دروغجن ښکارېږي. زه ګوره سړی وي د شکل نه پېژنم چې دی په حدیثو کې دروغ وایي، دومره پوهه الله را کړې ده. وایي ما ته وایي چې ته ما څنګه پېژنې زه دروغ وایم؟ ما چې ته خو ته یې، ته خو زما مخې ته یې. 1400 کاله مخکې چې کوم دروغجن تېر شوي دي زه هغه هم پېژنم. 1400 کاله مخکې هغه دروغجن هم پېژنم چې هغوی په سند کې راشي، زه هم سند دی غلط دی ځکه چې منځ کې پکې دروغجن دي. نو ته خو ما ته مخې ته ولاړې، تا خو داسې پېژنم چې تپوس یې مه کوه چې دروغجنې کې ته رښتینې.
دا علما دوی له الله نه اشنا پوهه ورکړي. نو کله دا مسله راشي، کله داسې چې یو حدیث لکه داسې راویانو بیان کو چې هغه ثقه راویان دي پوهه، او بل طرف ته راوي دی کمزوری، دا کمزوری مخالفت کوي د دې مضبوطو راویانو، دا حدیث هم کمزوری دی. خلاصه دا ده، زه دې مسله کې تفصیل نه ځم، ما تاسو ویلو کې دا تفصیلي مسله ده، خو یو ورځ به انشاءالله په دې عنوان بیان کوم ځان له چې تاسو پوره پوه شئ صحیح حدیث او ضعیف حدیث. په دې عنوان باندې به بیان کوم چې تاسو به بالکل سره د مثالونو، او که چېرته موقف برابر شوه نو یو بورډ به م راوړو او په هغه بورډ به یې راته ولیکمه چې دا سند دی، دې کې دا مسله ده، دا سند دی، دې کې دا مسله ده. دا ولې ضعیف دی؟ ځکه چې دا دی دا دی. نو دې به انشاءالله که چې ته الله موقع راکړی ورځ به یې داسې وکړو. خو خلاصه دا ده چې ضعیف حدیث سند یا کمزوری یا راوي منځ کې کمزوری یا په هغې کې څه علت بیماري دننه پټه پرته وي چې علما پرې پوهېږي، یا پکې شذوذ دي، نو د هغې دلاسه په ضعیف حدیث باندې عمل هغه نه کېږي. والله اعلم.